ته څنګه کولی شي چې رایټ کیورډز انتخاب کړي. کیورډز اول وایي چې ته هغه لغتونه چې خلک زیات سرچ کړي دي د هغه مطابق ویډیوګان ورته راغلي دي. اوس مثلا که ته فریلانسنګ سرچ کړي، آنلاین ارننګ یو کیورډ ده، ارن منی آنلاین دا کیورډز دي چې دغه سرچینګ څوک کوي نو هغه فریلانسنګ جابس یا هغه فریلانسنګ کارونه ورته راځي. دې ته کیورډز وایي. اوس ته دا کیورډز څنګه پیدا کړي چې د خپل ویډیو مطابق دغه کیورډز سره ولیکئ او هغه سرچ کې نفر ته راشي. keywordtool.io اول خو دلته تاسو سرچ کوئ ګوګل که یوټیوب چې هر یو تا خوښوي ته اول بل ته کومه کې چې ته اپلوډینګ کوئ هغه به ته انتخاب کړئ. کیورډ به ورکړو ورته مثلا موږ و ګرافیک ډیزاین موږ کیورډ ورلډ وایډ ټول و انګلیش کې و به صرف سرچ په کلیک کړه. سرچ ته چې کلیک کړو دلته ګوره تا ته څو دانې 680 کیورډ لسټ تا ته راوباستو. ګوره ګرافیک ډیزاین فل کورس یو کیورډ د کورس کیورډ د ټوټوریال کیورډ د ګرافیک ډیزاین پورټفولیو کیورډ د ډیزاین ته کولی شي چې ته ګورې چې کم کیورډ د تا ویډیو سره ډیر میچینګ کوي هغه به ته راوباسې او خپل ویډیو کې به اډ کړي. لوډ مور 100 دانې دا یې ښودلي دغه 680 دانې کیورډز دي. دلته تا ته یو بل شی هم ښیي ټرند چې څونه دا ورډ ټرندز کې ده نمبر یې ښیي چې 2% دا ټرند کې ده ته دا کولی شي استفاده کې خپل کیورډز کې. نو دغه ځای نه کولی شي ډېر ښه کیورډز ته راجمع کړي او خپل ویډیو کې اډ کړي چې هغه د خلکو سرچ کې په اسانۍ سره راوځي تا ویډیو.